د هلمند سیند یا د هلمند رود هلمند چې په تاریخي آثارو کې په بېلابېلو نومونو یاد شوی دی لکه هدمند، هلمند، هلمند، هرمند، اتامندروس ګریک، هرمندروس لاتیني. په هلمند کې بهیدونکی سیند په هلمند مشهوره دی. د هلمند سیند چې د اوسني افغانستان تر ټولو اوږد او پیاوړی سیند دی د نوم په اړه د زیاترو ژبپوهانو دا خیال دی چې دا کلمه د اوستایي توری هیتومنت چې د تړل شوي یا ډنډ شوي معنا شیندي اوښتې بڼه ده. دا سیند چې شاوخوا 1150 کیلومتره واټن ترسره کوي د هندوکش د لړۍ په هغه برخه کې منبع اخلي چې د کابل لویدیځ لور ته موقعیت لري. د هلمند رود په هزاره جاتو، وردګو، دایکنډي، اروزګان او مارغو په دښته کې مزل کوي او بیا یې ځان د هلمند ناوې ته رسولی دی. وروسته د سیستان اوسني ایران حدودو ته داخل شوی دی. دا هغه اساند او څپاند سیند دی چې پر خپلو غاړو یې لوی لوی تهذیبونه زنګولي دي. په خصوصا د زردشتیزم د ودې تر ټولو لومړی ټاټوبی هم د دې سیند اطراف پاتې شوي دي. د لرغوني بست لرغونی تهذیب هم اوسنۍ لښکرګاه هم د دې سیند پر غاړه آباد و. په حدودالعلم او یو شمېر نورو تاریخي او لرغونو آثارو کې یې هم تفصیلي ذکر راغلی دی چې له پارسي څخه یې پښتو ژباړه ده. دا ډول په دې سیمه کې یو بل سیند بیا د رود هدمند په نوم یادیږي. دا سیند د ګوزګانان له پولې سرچینه اخلي او د غور په مضافاتو درغش، تل او بست کښې په توند مزل مخته تېر شوی او ځان یې د سیستان تر سیمې پورې رسولی دی. اوبه یې څه په دې سیمه کښې د کروندې او کښتونو د خړوبولو لپاره کارول کېږي او نورې بیا دریای زره نومي ډنډ ته بهیږي.